مغیره ابن شعبه وای ما چې اول ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وپیژانده هغه پیښه دا وه چې زه او ابو جهل د مکې مکرمې په یوه کوڅه کې روان وو. ناڅاپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخه راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته وویل ابو الحکمه نور نو راځه الله او د الله رسول ومنه. د بتانو عبادت پرېږده، د تعظیم سر یوازې الله ته ښکته که. ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته اوس هم لا زموږ په خدایانو پورې بد وایي؟ ته خو یوازې دا غواړې چې موږ دا ومنو چې تا پیغام ورسوه، خو زه له سره دا نه منم چې دا د الله رب العزت پیغام دی. او که همداسې وای یعنی که دا د الله پیغام وای نو ما به هرومرو او ضرور منلی و. یعنی څه چې ته وایې دا دروغ دی، دا د الله رب العزت پیغام نه دی. دا د ابو جهل خبرې وې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړي. د ابو جهل په دې خبرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو. نورې څه ونه مغیره ابن شعبه وای له دې نه وروسته ابو جهل ما ته مخ راواړوه او راته یې وویل زه ښه پوهیږم چې دی څه وایي هغه رښتیا دي، خو منم یې ځکه نه چې دی د بنو قصی بن کلاب له ډلې څخه دی او هغوی زموږ تربرونه دي. ابو جهل وایي مغیره ابن شعبه ته دوی ویل د بیت الله څارنه به زموږ کورنۍ کوي، موږ ورسره ومنله. بیا یې وویل حاجیانو ته به موږ اوبه ورکوو، موږ ورسره ومنل. بیا یې وویل چې د شورا مجلس به موږ جوړوو، موږ ورته ویلې صحیح ده. بیا یې ویل د جنگ جنډه به زموږ له کورنۍ سره وي، موږ ویلې صحیح ده. بیا یې را سره په خوړو ورکولو کې سیالي کوله او اوس وایي چې پیغمبر په موږ کې دی. نو زما دې په الله قسم وي که په ټول عمر د پیغمبري ومنم هماغه و چې له دنیا نه بې ایمانه لاړه، د بدر په غزوه کې مردار شه او ځای تلپاتې جهنم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مسئولیت ادا که. د الله رب العزت دین دوی ته ورسوه، د الله رب العزت دین طرف ته یې بلنه ورکړه. اما هغه چې ازلی بدبخته و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عناد کوه، ایمان یې رانه وړه، د بدر په غزوه کې مردار شه او ځای تلپاتې جهنم. نو ایمان طرف ته بلنه، اسلام طرف ته بلنه، د الله رب العزت توحید طرف ته بلنه، د شرک بدعت او د خرافاتو په وړاندې مبارزه دا د ایمانی ژوند د ځلاندو بیلګو څخه یوه بیلګه ده. باید هر مسلمان په دې سنبال. همدارنګه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید بن مغیره ته د قرآن کریم څو آیتونه واورول. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید بن مغیره ته د قرآن کریم څو آیتونه واورول نو هغه په ښکاره او په ظاهره ډیر نرم شو. ابو جهل چې خبر شو راغی ولید ته یې وویلې ستا قوم غواړي تا ته پانګه راټوله کړي او درې کړي. ولید بن مغیره ورته وویلې چې ولې؟ زما قوم ولې زما لپاره پانګه راټولوي؟ ابو جهل ورته وویلې ته محمد صلی الله علیه وسلم ته ورغلی وې چې څه درکړي؟ ولید ابن مغیره وویلې زما قوم په دې باندې خبر نه دی چې زه په دوی کې تر ټولو ډیر شتمن یم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرستې ته هیڅ اړتیا نه لرم. ابو جهل ورته وویل بیا نو خپل قوم ته قناعت ورکړه او داسې ښکاره کړه چې ته له محمد صلی الله علیه وسلم نه منکر یې او له هغه سره دښمني لري.
ولید ابن مغیره ابو جهل ته وویل زه به څه ووایم؟ تاسو پوهیږئ چې زه په هر ډول شعر ډیر ښه پوهیږم، خو په الله قسم دا سړی چې څه وایي هغه خوند بیا نه په شعر کې شته او نه په بل څه کې. د ده وینا هغه لوړه ونه ده چې په سر کې خوږه میوه ده او بیخي تک شین او تازه دی او خبرې هر وخت د بل چا تر خبرو لوړي. ابو جهل ورته وویلې دا خبرې مه کوه، قوم به تر هغه پورې ستانه خوشحاله نشي تر څو د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه بدې خبرې ونه کړي. ولید ابن مغیره ورته ویلې سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ځان سره فکر وکړم. لږ سوچ یې وکړه او بیا یې سر راپورته که ویل د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې داسې کوډې دي، داسې سحر دی چې له نورو یې زده کوي او خلکو ته وړاندې کوي. الله رب العزت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة مدثر دا آیتونه نازل کړ. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا. الله وایي ما او هغه سره پرېږده چې یوازې مې پیدا کړ او بیا مې ډیر مال ورکه او حاضر او چمتو زامن مې ورکړ. ګورې غواړي چې د الله دین ومني، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلنې ته لبیک ووایي، اما بد ملګری نه پرېږدي چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. د دنیا نه بې ایمانه ځي او ځای تل پاتې جهنم. نو درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، په خپل ژوند کې هغه چا سره ملګرتیا وکړئ چې د هغوی په ملګرتیا او د هغوی په مجلس تاسو ته الله یادیږي. د هغوی په ملګرتیا او د هغوی په مجلس تاسو له الله نه یریږئ. داسې کسانو سره ملګرتیا مه کوئ چې هغوی تاسو د الله نه لرې کړي او د شیطان په لومو کې مو راګیر کړي. دوستی هغو کسانو سره وکړئ، ملګرتیا هغو کسانو سره وکړئ چې هغوی خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیروي. موحدین دي. همدارنګه د طبرانی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای زه وړوکی وم، یوه ورځ زما پلار ابو سفیان او میرمنې په اوښ او زه پر خره سپور وم. یعنی مور او پلار مې په اوښ باندې سپارول او زه په خره باندې سپور وم. خو د مور او پلار نه وړاندې روان وم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه راغی. نو پلار مې راته وویل معاویه ښکته شه او محمد صلی الله علیه وسلم په خره باندې سپور کړه. معاویه وای زه د پلار په دې خبرې سره سمدستي له خره نه راکوز شوم او محمد صلی الله علیه وسلم مې په خره باندې سپور کړ. لږ مزل چې موږ وکړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم